السلام علیکم درنو مینوالو، خوشحاله یو چې یو ځل بیا له تاسو سره یو، تاسو له موږ سره یاست. مینوالو، موږ تل کوشش کوو چې تاسو ته د ادب په برخه کې د لیکوالو شاعرانو سره مرکې د هغوی ادبي ناستې او مشاعرې راواخلو او تاسو ته یې نشر کړو. د دې ترڅنګ کوشش کوو چې د هېواد د مشهورو ځایونو، هغه ځایونو په اړه چې هغه ډېر مشهور وي، د هغې په اړه معلومات درکړو، د هغې په اړه ته ریپورټونه برابر کړو، مستند درته جوړ کړو. همدارنګه کوشش کوو چې په افغانستان کې د افغانو ښځو په لاسي صنایعو، نقاشۍ او تولیدي مسایلو چې هغوی په خپل لاس جوړوي، د هغوی په تولیدي شیانو باندې تاسو ته ریپورټونه برابر کړو، مستند درته جوړ کړو، د هغوی سره مرکې وکړو. هدف مو دا دی چې په دغه برخه کې د دوی خدمتونه، د دوی هغه کارونه وستایو او تاسو ورسره بلد اوسئ. نن په مرکز کابل کې د افغانو ښځو، همدارنګه د سوداګرۍ خونې لخوا د افغاني تولیداتو په زړه پورې نندارتون جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې د خوراکي توکو سربیره ډېر په زړه پورې هغه شیان چې د افغانو ښځو لخوا جوړ شوي دي، افغانو ښځو جوړ کړي دي، د ښځو په لاس تولید شوي دي. په دې کې افغاني ګنډ جامې دي، لباسونه دي، یعنې د اغوستلو بېلابېل توکي دي. هغه توکي چې په افغانستان کې اوږد تاریخ لري، افغانستان کې ځنډ تاریخ لري، یو دا د افغانستان خپل تولید دی او د افغانو ښځو لخوا جوړیږي. نو دلته نمایشګاه جوړه شوې، نندارتون جوړ شوی دی. دغه نندارتون په اونۍ کې 2 ورځې ترسره کیږي او ورته بېلابېل د افغانستان اسلامي امارات سربیره دولتي چارواکي، همدارنګه ښځې، ماشومان، هیوادوال، ګڼ هیوادوال لیدو ته راځي، د دغه څخه لیدنه کوي، هغه څه چې خوښیږي هغه اخلي. نو هڅه کوو چې نن د دغه نندارتون په اړه تاسو ته معلومات درکړو. دلته به د دغه مسؤلینو سره، هغه کسانو سره چې دغلته توکي نندارې ته وړاندې کړي، د هغوی مرکې به هم درته راواخلو او د هغه مسؤلو چارواکو مرکې. خو هیله مو له تاسو دا ده چې تر پایه ملتیا وکړئ او دغه خپرونه، دغه پروګرام را سره بدرګه کوي. په دې نندارتون کې په لسګونه غرفې شته ده چې په دې غرفو کې د بېلابېلو ولایتونو افغاني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي. په دې نندارتون کې د افغان ښځو په لاس جوړ شوي ډول ډول خوراکي توکي به مو په لیدو وطنۍ مینه ماته کړي. سحر نوری هستم، یک تن از نمایندگان اسپیشال خانگی هستم. اینجا محصولات خانگی است، محصولات خانگی از قبیل شیرینی باب است، کلچه های اصیل و شیرینی های اصیل خانگی است که تولید خود ما می باشد، تولید خانوما می باشد که در خانه به تعداد 7 نفر ما 7 نفر خانوما هستیم که اینها را تهیه می کنیم و به نمایشگاه و به مردم عرضه می کنیم. بر علاوه نمایشگاه ها فروشات آنلاین داریم و همچنان بر علاوه شیرینی باب انواع غذاهای اصیل افغانی طبق سفارشات مشتری ما آماده می کنیم. امروز هم یک تعداد از همین شیرینی ها را آماده کردیم و به خاطر نمایشگاه و مردم تا حال از محصولات ما بسیار راضی بودن و به خاطر خریداری می آیند. چقدر وقت شد که این نمایشگاه دایر شد و شما اینجا خود می آیید؟ از فعلا خب یک 2 باری هست که ما اینجا می آییم. یک 2 هفته میشه که ما اشتراک کردیم، همکارای دیگه ما از قبل بودن در اینجا، ما تازه آمدیم. خواست ما از مردمی است که بیاین از محصولات وطن خود استفاده کنن، از محصولات خانگی، چی محصولات خانگی باشه، چی لباس باشه، یعنی از محصولات کشور خود استفاده کنن و از خانم‌ها حمایت کنن.
خو په یو شمېر نورو غرفو کې بیا د افغان ښځو په لاس جوړ شوي افغاني ګڼ جامو سربیره د ښځو په لاس په بېلابېلو ډیزاینونو کې جوړ شوي لباسونه، د جامو ډیزاین شوي غاړې، د افغاني جامو لپاره جوړ شوي لمنې، څادرونه، لوپټې، په لاس جوړ شوي څپلۍ او نور ډېر زړه راښکونکي شیان په ښه رنګونو کې د مینوالو لیدو ته ایښودل شوي. از ما شرکت ما صنایع دستی است. لباسای غیر نظامی را میدوزیم. یک کارگاه داریم که 15 دختر خانم در او کار میکنن که مکمل بخش لباسای زنانه، گند افغانی و لباسایی که مشتری ها میارن ما سرش کار میکنیم، میدوزیم و بیشتر کارهای ما که هست تولیدی است. در نمایشگاه زیادتر ما تولید میکنیم، میدوزیم لباس ها را و در پهلوی از او ما بعضی از چیزای بافتگی هم داریم. صنایع بافتگی که ما دختر خانم ها را در خانه میبافند، بر علاوه که در خانه در کارگاه ما خیاطی میکنن. باز شبنگام با وجود که پانتون ها میرن، دانشگاه میرن و در خانه این کارا را میکنن، میبافند و در نمایشگاه باز ما میاریم میره به فروش میرسانیم. این نمایشگاه قسمی که گفتن دائمی است، اما ما هفته 2 بار اینجا میایم، روزایش یک شنبه و پنجشنبه که بر عموم مردم باز است، اما حضور مردم کمرنگ است. ما از مردم خواهان هستیم که در این نمایشگاه بیان شرکت کنند و تولیدات خانم‌های افغانستان رو سپورت کنند. مواد خام ما را خود ما میخریم از داخل خود افغانستان و جمع آوری میکنیم. باز در کارگاه ما که در سیدو قرار داره، در لیسه مریم، باز ما اونجا میبریم و سرش کار میکنیم، میدوزیم و میاریم تولیدات ما را در اینجا. هنر ما قدامت ما شاید از رئیس ما 20 سال 25 سال و شاید از خورترکی این کار پیش برده. اما از خود ما که هست کار بافت ما 10 سال میشه که کار میکنم. ما با بر علاوه که پنتون میخوانم، حال خب پنتون ها بسته است، باز ما در پهلوی از او کار بافت میکنیم، خیاطی را میکنیم. 10 سال میشه. ما از امارت میخوایم که این نمایشگاه ما را بانن که دائمی باشه، مثل پنتون ها بسته نکنن، مثل دیگه ارگانایی را بند نکنن. ما میخوایم که می تولیدات که میکنیم این را به نمایش بگذاریم و به فروش برسانیم و نمیخوایم که مانع پیشرفت ما شوند. مانع و زمینه را بر خانم‌ها و دیگر دختر خانم‌ها باید مساعد بسازن. دلته په دې نندارتون کې د افغاني ګڼ جامو ترڅنګ د څارویو له پوستکو څخه جوړ لباسونه هم شته ده چې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې په ډیر ښه ډیزاین او شوق سره جوړیږي او په کوردن او بهر یې ډیر مینوال پیدا کړي دي. کارهای خانم‌ها هست که آوردیم و از پوست‌های اصیل افغانستان استفاده کردیم و این امروز آوردیم به دلیل این نمایشگاه بر 6 ماه میباشه و به خاطر نمایش کارهای زنان، به خاطر که جامعه ببینه ما چقدر پیشرفت کردیم هست و کارهای ما تمامش از پوست‌های حیوانات میباشه، حیوانات مختلف و خصوص روبای وطنی و قراقلای وطنی خود ما هست که بسیار مشهور است و ما در این بخش کار میکنیم و خوب است. فروشات خوب است، نسبت به سابق نیست، اما فروشات کم شده، اما باز هم به دلیل که مردم میخرن و از اقتصادی مردم خوب نیست فعلا، به دلیل که تمام اینا پوستای حیوانات اصلی هستن، قیمت میباشه. به این دلیل که فروشات یعنی کم است، خرید و فروش ما کم است، اما نسبت به این بازارهای سابق نظری به که بند است، بازارها خوبتر است. بازم این کلاهای ما مثلا روباهای وطنی استفاده میکنیم، کلاهای بسیار خوبش ازشان جور میکنیم، از چرم اصلی استفاده میکنیم به خاطر جور کردن کورتی و بالاپوش اینا که پتهای اصلی دایشان استفاده میشه، هیچ پت مصنوعی ما استفاده نمیکنیم و از هر نوع حیوانات هم در اینجا که میبینید از کورتی هاش جور کردیم و یه پوشک جور میکنیم دیگه، بس چیزای دیگه هم از این چیزا جور میکنیم. ما خوب است، تمامش خانم‌ها جور میکنن. البته فعلا نه آغاز کردیم به کار ما، تقریبا 1 سال میشه به کار ما آغاز کردیم بیرون از خانه، اما فروشات است. دلته مې د دې نندارتون د جوړونکو نه پوښتنه وکړه چې د دې نندارتون له جوړېدو مو هدف څه و، په اړه یې داسې وویل. اتاق تجارت صنایع زن افغانستان میزبانی از زنانی را دارد که در تجارت نقش دارن، کار میکنن و تولیدات دارن. در افغانستان
کار میکنن اینجا و تولیدات بسیار خوب و ناب وطنی دارن که اینجا ما نمایشگاه ایجاد کردیم. نمایشگاه دائمی میشه که یک شنبه و پنج شنبه بازار داریم که فقط تولیدات زنان برای زنان نمیشه که زنان میتونن از اینجا دیدن کنن، به خاطر که فعلا در شرایط امروزی که است مراکز برای زنان بسته است و بتونن به خاطر که هم فروشات زنای تجارت پیشه شود و همچنان یک سرگرمی به خاطر خانم‌ها و دختر خانمایی که در خانه ماندن، امروز از مکتب، از پانتون، از این چیزا دور هستن، بتونن یک سرگرمی شو و یک از لحاظ روحی برشان خوب باشه. تقریبا 2 هفته شده که نمایشگاه ما افتتاح شده. روز چهارشنبه افتتاح شده بود که روزهای یک شنبه و پنج شنبه بازار داریم. خواستم از حکومت امارت اسلامی است که شناخت زنان کارآفرین و تجارت پیشه در جامعه کنونی بسیار ارزشمند است. زنان کارآفرین در کنار استقلال مالی دارای استقلال فکری و ذهنی می باشند و زنانی که کار میکنند در جامعه نه تنها برای یک خانواده بلکه افراد و گروه های زیاد را میتوانند وارد چرخه های بازار کنند که برای یک جامعه که بخواهد به سوی پیشرفت بره بسیار موثر می باشد. و اگر ما بتانیم حضور زنان در جامعه پر رنگ بسازیم و بتانیم که اینا را حمایت کنیم، ما میخوایم که اینا را حمایت کنیم، امارت اسلامی زنان را حمایت کنه، خصوصا در بخش تجارت، که ما بتانیم به سوی یک افغانستان آبادتر، خوبتر و بهتر قدم بگذاریم. یاد نندارتون چې په مرکز کابل کې د سوداګرۍ او صنعت خونې په ګډه همکارۍ په لاره اچول شوی، مسؤلین یې د پرمختګ خبره کوي. د دوی په خبره غواړو چې په کور دننه د افغانو ښځو لپاره یو ځانګړی بازار پیدا کړو او هم هڅه کوو چې د افغاني تولیداتو په پرمختګ لپاره زمینه برابر کړو ترڅو ښځې وکولی شي په خپلو لاسونو جوړ شوي وطني تولیدات د مینوال لپاره په ځانګړي ځای کې نندارې ته وړاندې کړي. هدف د نمایشګاه دا دی چې خلک باید پوه شي چې موږ په افغانستان کې د زراعت بخش کې او د دغه صنایع دستي او زعفران او نورو محصولاتو کې موږ ډېره ښه مارکیټینګ هغه لرو، تولید لرو چې موږ وکولی شو چې نورو مملکت بهر مملکتونو ته باید موږ واستوو، ځکه چې ډېر کسان د افغانستان نه وتلي دي او دوی ډېر ضرورت لري د خپله د مملکت تولیدات سره. دوی د افغانستان د اسلامي امارت له چارواکو غوښتنه کوي چې د افغان ښځو د تولیداتو لپاره د مناسب ځای پیدا کولو کې مرسته او همکاري وکړي او دوی ته د کار زمینه برابر کړي چې ترڅو افغاني ښځې پکې د خپلې خوښې خواړه او افغاني تولیدات د هیوادوالو لپاره پیر او پلور کړي. او بله مهمه د موږ دغه نمایشګاه هدف دا دی چې خلک اوس نور نه بلد نه دي چې ته نمایشګاه جوړه شوې ده. زه غواړم چې د ټول خلک چې په افغانستان کې په کابل کې په افغانستان کې په 7 ولایتونو کې دوی تولیدات لري، دوی خپل محصولات باید راوړي، دلته باید موږ ته هغې ته باید مارکیټینګ برابر کړو، دوی لپاره باید موږ بازار برابر کړو، یا په داخل په افغانستان کې بیرون از افغانستان کې باید موږ دوی ته مارکیټونه ورته برابر کړو چې دوی باید خپل محصولات هلته خرڅ کړي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې په کور دننه د افغاني تولیداتو لپاره نندارتون جوړ شوی. څو ورځې وړاندې په مرکز کابل کې یو لوی نندارتون جوړ شوی او پکې د کورنیو تولیداتو سربیره په نړیواله سطحه خوراکي او غیر خوراکي توکي نندارې ته وړاندې شوي وو او مینوالو پرې خپله وطنۍ مینه ماته کړه. دا په داسې حال کې ده چې افغاني ښځې تل د اسلامي امارت څخه د ښځو لپاره د مرکز کابل په شمول په ډیری ولایتونو کې د کار غوښتنې ترڅنګ د ښځو لپاره د ځانګړي بازار جوړولو غوښتنه کوي.